چې آسمان څیرې شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بله او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه یې د مخه استولي او څه یې پرېښي دي. انسانه څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولې؟ هغه چې ته یې پیدا کړی ستا کړه وړې سم کړي دي، ته یې پانډول جوړ کړی او په هره بڼه یې چې خوښه شوه ستا د بدن برخې ونښلولې جوړې کړي. هېڅکله نه، بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسې د جزا او سزا ورځ دروغ ګڼئ په داسې حال کې چې پر تاسې باندې ساتونکي ټاکلي دي، داسې عزتمند لیکونکي چې ستاسې په هر هغه عمل چې تاسې کوئ پوهیږي. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هېڅکله پټېدای نشي. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ هو، ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.